جنرال مبین ښځینه مظاهراتچیانو د کنځلو ترڅنګ امیرالمؤمنین پاکستاني جاسوسان وباله. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د کابل په امنیه قومندانۍ کې د طالبانو ویان جنرال مبین په یو تلویزیوني مرکه کې له ده سره په کابل کې د ښځینه مظاهراتچیانو د توند چلند له کبله شکایت وکړ. نوموړي وویل چې یو شمېر ښځینه مظاهراتچیانو د او ان د دوی امیرالمؤمنین عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته کنځلې وکړې او د پاکستان جاسوسان یې وګڼل. نوموړي دا هم وویل چې دوی د ښځو د مظاهرو مخالف نه دي، خو شرط یې دا دی چې د مظاهرو لپاره باید ور د مخه له کورنیو چارو عدلي وزارتونو یا سترې محکمې څخه اجازه واخلي. جنرال مبین په دې مرکه کې د غراض ښځینه مظاهره کوونکي تورنې کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د دې کار لپاره د کیس جوړولو په موخه لاریونونه کوي. دغه طالب ویان ښځینه فعالانو ته په خطاب کې وایي چې ناټو او امریکا بیرته افغانستان ته نه راګرځي او دوی هم نه باید د هغوی په تمه لارو کوڅو ته راووځي. د دغه طالب ویان څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون طالبانو د دوی په پلوۍ خپله د ښځو یو لاریون تنظیم کړی و. دغې ډلې اوړمه ورځ پر هغو ښځینه لاریون والو ډزې وکړې چې او ورسره خواره یې کړل چې د خپلو تلف شوي حقونو د ادعا لپاره کابل کې لاریون کاوه. د طالبانو منتقدین دوی تورنوي چې د ښځو په اړه څو ګونی چلند کوي. د دوی په وینا طالب چارواکو له لوري میلیونونه ښځې له زده کړو، دندو او فعالیتونو راګرځولي او د اسلامي شریعت د تطبیق په پلمه له لوږې په دې ډکو شرایطو کې په کور کړي دي. خو بل لور ته یې د نړیوالو خواخوږۍ جلبولو لپاره ښځینه فعالانې سړکونو ته ویستي چې د دوی د غوښتنې د ملاتړ لپاره مظاهرې وکړي. طالبانو د دغو ادعاو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.